واک صاحب ښه یې جوړ یې خوشحاله یې طبعه دې ښه ده بس داسې کیسه ده څو سوال دي دا شلو والا کومه ټورنمنټ ډرامې جوړه کړې ده د ما سره د ما په 12 شروع کوو په منځ کې دا ستونزه رااله دا د پکتیا والا معامله رااله ډېر ښه ټورنمنټ مې انشاءالله په نیت کې نیولی دا ټورنمنټ دا ولې د زون نه دي ما په لاس کې ده صرف د تا د غزني مربوط سي غزني کې چا انټر کلب کړی څوک لوبه یې وایي لوبه فل اجازه در کوم ښه پلیر د نه پاتې انټر کلب یې نه لوبولی هغه هم پکې واچوه 60 سکواډ راولګئ تا لپاره بس 15 دا 60 نور یایه نور څه کومک حکم را باندې کوه لکه ورور داسې راته یایه ګوره برکت فرست کلاس وکړو که نه وکړو ما زور د سره و تا سره ته دې بیا ځینه ولې خو دا شپږیزه به ما پې کړې وه که تا ما ته ویلې وای تاسې په خپل مخ روان سواست انجینر هم روان کړو دی به یې پې کوي والله چې ما ته دې ویلې وای ما به پې کړی و او وکیل هلک ده ما ورور داسې د ما 19 ته واچوله 19 مې 4 میچه پې وکړو تا په ورارۍ کوم قرآن مې د سره خوړلی ده یعنې د وروري لاس مې درکړی قسم مې د سره خوړلی که مې غټ کرکټ نه پې وکړو خو چې لیګ امپرومنټ حاصل کړي په برکت قرآن مې داسې غټ کرکټ کوي په پښو به یې ولم په پانچه به یې ولم په ماشین به یې ولم او که مې وس برابر دو مین به ورته ږدم دومره مې تر پام بد ده او وراره دي ما باندې یو امر واچو بیا ورته ګوره نور دی خدای په امان په الله سپارم ګروپ مې جوړ کړی ده کوم چې بیللي ټیمونه دي هغه وایي تاسې ګروپ ته درځي کوم چې ګټلي دي هغه به بل ته ځي لکه 2-3 سره دی برابر شوي دي بس ښه میچونه درته غواړم انټر کلب کې خدای په امان